ښه دا بټنې ټولې اول دلته یو ځل انډرسټینډ کړئ بیا کله موږ پیشنټ باندې ویوز واخلو بیا راته ښایم چې دا بټنې هلته په سکرین باندې دې څه کاري او مطلب یې څه اول دلته صرف دا نومونه او دا بټنې وپېژنئ دا هغه ټریک بال دی کوم چې د ماوس تاسو ته ما وویل چې د ماوس په شان دی چینج کېږي او دا پکې سیټ بټنې اوس کو زه دا فریز کوم دا تصویر ودروم نو دلته ګوره دا فریز بټن ده تاسو وګورئ چې هغه هلته فریز شو بیا تاسو په دې بال باندې موو کولی شئ دې ته وګورئ دا فرض که دا زه واپس انفریز کوم نو بیا به تاسو دا بټن وخی واپس روان شو لکه اوس زه ایم موډ وهم او ګورم چې هلته به څه راځي ګورئ ښه ما ایم موډ ووهو دلته ما سره یو کرسر راغی او زه فرض که د زړه دا چې کوم وال خوځېږي زه دا ګورم نو زه چې دې ته کله راشم دا راوړه وافق دا به زه دلته اوس چې کوم دی اپډیټ کړم چې دا زه اپډیټ کړم نو هلته ما ته هغه د هغه سټرکچر متعلق هر څه څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې 2D دا برنی تصویر دی او ایم موډ دا ګرافیکل ریپرزنټیشن دی نو ما ته د هغې ګرافیکل ځای او خاص ځای ګورم د په دې ټریک بال چې ما تاسو ته یاد کړی په هغې باندې دا ځای چینج کولی شم اوس زه چې کوم دی فرض که د لیفټ ایټریم او د ایوټیک لیول ته رالم د ډاپلر درې شیزونه وي زموږ سره کلر پی ډبلیو سی ډبلیو ښه کلر دی ته وایي چې کله دې باندې ته کلر واچې کلر تا ته دا ښیي ما بټن وله نو ګورې هلته ما ته هغه کلر ښکاره شو ډاپلر بیسیکلی تا ته دوه شیزونه د په ایکو کې ښیي چې وینه کم طرف ته ځي او وینه په کم ویلاسټي یا کم سپیډ باندې ګرځي دا دوه امپورټنټ شیزونه ډایرکشن او ویلاسټي دې ته ټایم گین کمپنسیشن وایي کنټراسټ یعنی رڼا تیزی او سپین لکه سپین او تور خو دا د برني ځینو دپاره دي دا د منځني دپاره او دا د لاندیني دپاره د دې بیا یو بل شیز وي هغې ته گین بټن وایي نو گین هغه په دې کې فټ دی لکه څنګه چې موږ برایټنس موږ یو تصویر ایډیټ کوو نو موږ برایټنس سیوا کوو او برایټنس کمو نو هغه دې دپاره خو دې کې فرق دا دی چې دې کې ته یو خاص ځای ځان ته شي او په دې کې به اوورال ټول تصویر په گین کې به اوورال ټول تصویر سپینېږي یا تورېږي په دې کې به تاسو خاص ځینو کې هم چینجز کولی شي ټایم گین کمپنسیشن بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه ډاکټر شهریار خان تاسو ته مخاطب یم نن موږ د ایکو ماشین نومولوژي باندې خبرې کوو چې په ایکو ماشین کې کومې کومې بټنې دي او هغه بټن د څه کار دپاره په څه وخت کې استعمالیږي او د هغې بیا مطلب څه وي نو د ټول ناول دا یو ماشین دی په دې کې تاسو ته د پاور بټن ښکاري د دې ځای نه دا ماشین آن کېږي نو زه به دا ماشین تاسو مخکې آن کړم دا ایل سی ډي سکرین دی دا په څه ماشینانو کې کمپیوټر په شان هغه غټ دغه وي مونیټر وي هغې دا مسله وي چې یو خو ریزولوشن لږ شان کمزوري وي د ډېر ښه ریزولوشن وي بل دا سپک وي نو ډرې کول یې اسان وي او د هغې ډرې کول لږ ګران وي نو ایل سی ډي یو پریفریبل آپشن دی که ایل سی ډي وي نو ښه خبره ده دا چې کله آن شي نو لوډینګ کېږي او د هغې نه پس دا بیا یو خپل نارمل چې کوم ډسپلی ده هغې ته راشي نو په دې بټنو کې دا د کیبورډ په شان څنګه چې ماوس وي په ماوس کې دننه یو بال پروت وي دغسې په دې کې هم دا د ماوس کار کوي او دا دې ته ټریک بال وایي دې ته ټریک بال وایي دې باندې موږ د یو ځای نه بل ځای ته تللی شو څنګه چې موږ ماوس استعمالوو په کمپیوټر کې او بیا په دې کې سیټ بټن وي دا د ماوس د لیفټ کلیک په شان کار کوي څنګه چې موږ د ماوس لیفټ کلیک یوز کوو دغسې بیا په دې کې اپډیټ یو بټن وي هغه د ماوس د رایټ کلیک په شان کار کوي که فرض کړه یو شیز موږ سلیکټ کړو بیا د هغې باره کې موږ فردر یا نور څه ډسپلی کول غواړو نو هغه موږ بیا په اپډیټ باندې کول غواړو دا اوس هغه لوډینګ دی چې کوم لوډینګ بار په ماشین کې وشي څنګه چې کمپیوټر کې کېږي بیا آن شي او بیا د هغې نه علاوه نورې بټنې دي نو هغه ټولې بټنې به ډیټیل کې در سره ډسکس کوو تاسو به دې ته نږدې راشي بټنو سره خوا کې دلته دا ډسپلی وي کله چې دې بټنو کې څه مسله وي نو ته هغه کار د دې ډسپلی نه هم اخیستی شي کله چې ماشین آن شي په دې وخت کې یو ډېره ضروري خبره رایاده شوه چې دې کې دا بار تاسو ته ښکاري دا مومنټ کې دا انفریز دی لکه دې وخت کې په دې پروب کې چې کوم کرسټلز دي کوم باره کې چې ما په فرست ویډیو کې ویلو پیزو الکتریک کرسټلز نو هغه وایبریشن کوي چونکې دې ته بجلی را سټارټ شوه نو دا الکتریسټي په تھرو باندې هغه وایبریشنز کوي نو دا به تاسو فریز کوي کله چې دا فریز شي نو دلته وګورئ دا ودرېده خو دا تاسو فریز کړي نه وي نو تاسو دې وخت کې خو ماشین نه استعمالوئ فرض کا مریض راځي یا انتظار دی یا بل پیشنټ چې کوم دی هغه لا پراپر پوزیشن نه دی شوی نو په دې کې به دا کرسټلز وایبریټ کېږي هغه به ساوند ویوز پروډیوس کوي او څه فایده به نه وي لکه هسې به ماشین استعمالیږي نو دا به تاسو په دې کې یو فریز بټن وي فریز په انګلیش ټکی دی دې مطلب دا چې یو شیز ودرېږي په یو ځای باندې پاز چې څه ته وایي څنګه چې ویډیو موږ پاز کړو بیا یې سټارټ کړو نو دا به تاسو دغه شانتې فریز کوي دې کې په دې ماشین کې سیټینګ وي په هغې نه تاسو پیشنټ انفارمیشن په دې کې اچولی شي پیشنټ انفارمیشن دې ته وایي چې د مریض ایج څه دی نوم یې څه دی او بیا د هغه هسټري څه ده مطلب هغه ته څه تکلیف سره راغلی و نو هغه دې کې کیبورډ لګېدلی وي تاسو د دې کیبورډ نه ټوله ډیټا په دې کې پټ کولی شئ د هغې دا مطلب وي چې امیجز فرض که ته د هغه سیو کول غواړې سټل امیجز لکه تصویران یا ویډیوز چې څنګه موومنټ موویبل امیجز لکه هغه تاسو سیو کوئ په دې کې نو بیا دپاره هم شو کولی شي فرض کړئ یو جونیر دی هغه سینیر نه پې څه اوپینین اخیستل غواړي یا یې چاته لیږل غواړي
نو هغه بیا هغه کلیپس د روستنی کلیپس سره سرجری روان دی، بیا هغه سرجری نه پس بیا ایکو کول دی، هغه کمپیر کول دي چې مخکینی کلیپ څنګه وروستنی. نو هغه په دې کې خپل طریقه د هغه ایمیجز سیو شي او هغه ډیټا بیا تاسو د پوسټ اپ ډیټا سره تاسو کمپیر کولی شي. ایکو ماشین باره کې ډېر ضروري خبره ده چې ایکو ماشین ډېر زر ګرميږي، خاص کر ګرمیانو کې. دې وخت دې ته اے سی هم لګېدلی دی او په دې باندې سکار هم موږ نه کوو. دا زر ګرميږي، زر هیټ اپ کېږي. دې باندې اوس دلته یو میسج راغی ته دا زوم کوي چې دا یاره دا هیټ اپ ایکو ماشین همیشه دا ځکه په کار وي چې هغه کمره یخه وي او اے سی ورته لګېدلی وي. ښه دا بټن ټولې اول دلته یو ځل انډرسټینډ کوي، بیا کله موږ پیشنټ باندې ویوز واخلو بیا راته ښایم چې دا بټن هلته په سکرین باندې دې څه کاري او مطلب یې څه وي. اول دلته صرف دا نومونه او دا بټن یې وپېژنئ. پیشنټ ډیټا دې دپاره ده چې تاسو په دې باندې د مریض کم ډیټیلز دي هغه په ماشین کې واچوئ. دا ټرانسډیوسر بټن ده. نو ټرانسډیوسر بیسیکلی وایي دې شیز ته، دې ته پروب هم وایي او ټرانسډیوسر هم ورته وایي. نو دا اکثر د ماشومانو هغه بدل وي، ورکوټې وي، د غټو بدل وي. بیا کو د نارمل الټراساوند پروب بدل وي نو هغه د دې نه تاسو بدلولی شي چې یاره کم ته استعمال د دې بټن نه بیسیکلی هغه ته چینج کړي. دا هغه ټریک بال دی کوم چې د ماوس تاسو ته ما وویل چې د ماوس په شان دی چینج کېږي او دا پکې سیټ بټن دي. دا دواړه سیټ په ځای کار کوي. نو دې باندې ته هغه سیز لکه څنګه چې لیفټ کلیک وي د ماوس هغه ته دې ځای نه سیټ کولی شي. دا پوینټر دی. پوینټر دې ته وایي چې څنګه لیزر لایټ پوینټر وي. نو دا تاسو کله کلیک کوئ کو په ایمیج کې تاسو چاته څه ښودل غواړئ نو هغه په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، یو ډاټ به وي، تاسو هغه مخکې وروسته کولی شئ. دغسې دې طرف ته دا هغه ډیټا ته دې ځای نه ریکارډ کولی شي. نو دا پکې هغه بټنې دي. اوس راځو دې کې ډېر ضروري یو څو بټنې د ټول نه اول 2D بټن تاسو وګورئ. 2D دې ته وایي چې نارمل ایکو کې اولنی سټپ دا وي چې موږ په 2D باندې ګورو چې موږ ته د زړه چې کوم مووي بل زړه دی هغه موږ ته څنګه ښکاري، والونه څنګه کولاویږي بندېږي. او د 2D مطلب څه دی دا به تاسو ته سکرین باندې لږ ساعت پس ښکاره شي. د هغې نه پس دا یو بټن ده دې ته ایم موډ وایي. ایم موډ دی، ایم مطلب دی موشن موډ، او دا تاسو ته په یو سنګل لاین باندې ښایي د دې لاندې یو ګراف جوړ شي او ګرافیکل ریپرزنټیشن تاسو ته د دې 2D کې چې کوم شیزونه ښکاري هغه تاسو ته ګرافیکلی په ایم موډ باندې ښکاره کېږي. کیلکولیټر دی. نو د کیلکولیټر دا مطلب دی چې لکه دې کې موږ کم ډیټا دلته موږ اخیستې وي د مریض په ماشین باندې، نو هغه دې کې موږ پټ کړو، هغه دې سره خپل حساب کتاب وکړو څنګه چې کیلکولیټر کې موږ له د هغې په نتیجه کې چې کوم شیزونه راوځي نو هغه موږ ته بیا دا ښایي. دا کیلیپر دی. کیلیپر دې ته وایي چې لکه ته یو ناپ اخلې د یو ځای د بل ځای نه، څنګه چې انچي ټیپ وي دغه باندې، نو دې باندې موږ مختلف لکه د زړه ډایمیټر چې کیویټي غټه ده کولاو ده، د زړه والونه لکه دیوال پیړ دی کو ورکوټ دی. دا کیلیپر ما چې څه څنګه راوالم نو دلته ما سره دا یو نښه راغله. فرض که زه د سیپټم ګورم نو دا دلته به زه سیټ بټن ووهم، دا سیټ ته چې هلته ما ووهو یو سپینه نښه ولګېدله او زه واپس فرض که رالم دې ځای پورې ما د سیپټم واخیسته واپس سیټ وم، هغې ما له ډایمیټر راکړو چې تا کم اولنی ډسټنس واخیستو نو دا ټول چیزونه تاسو په دې کیلیپر باندې اخیستی شي. دا یو زوم بټن چې تاسو ته ښکاري نو دا زوم دی، خو دا ډیجیټل زوم دی. لکه فرض که یو وال کې تا ته څه مسله ښکاري ته وایې چېرې زه خاص دغه ځای لږ زوم کوم نو دې باندې زه ځان ته زوم کې تا ته غټ ښکاره شي. د ډیجیټل زوم نه زما دا مطلب دی چې څنګه په موبایل کې تاسو په موبایل باندې زوم کله کوئ نو تاسو په ګوته داسې سپریډ کوئ تاسو ته زوم، خو هغې کو تاسو نوټ کړي وي نو کوالټي خرابوي. د دې نه ملبدل بیا دلته دا ډیپت بټن، دا ډیپت بټن ده. زوم څنګه تاسو ته مو چې ډیجیټل زوم کوي لکه څنګه چې تاسو زوم آوټ زوم ان کوئ خو کوالټي خرابوي. ډیپت چې کوم دی څنګه چې په کیمرا په لینزز باندې زوم کوي دغسې ډیپت. د ډیپت اصل کې مطلب دا دی چې د الټراساوند ویوز د دې ماشین څومره لرې یا څومره ډیپ پورې ځي او بیا واپس راځي هغې ته انتظار کوي. دې پکچر کې که تاسو وګورئ نو دې کې د ډیپت خبره ما ډېره ډیټیل کې ډسکس کړې ده. تاسو وګورئ دا ډیپت دی او دا ستن چې کوم ده په ایکسټریم پلس باندې یعنې د ټول نه زیات ډیپت د دې الټراساوند په دې وخت کې په دې تصویر کې دی. نو تاسو کو دې کون ته وګورئ دا چې کوم ټرایانګل کې تاسو ته دا ایکسټرا ایریا زیاته ښکاري چې کوم ستا پوینټ اف انټرسټ نه دی یا ته کوم نه لیدل غواړې او هارډ ته هارډ شیډو ډېره وړه ښکاري. نو بیسیکلی ډیپت سیوا دی ځکه چې الټراساوند بیم دونه لرې پورې راځي او بیا واپس ځي. نو دې کې تا ته ډیپت کمول پکار دي ځکه چې ته خو هارډ شیډو لیدل غواړې نو چې ډیپت دا وګورئ چې لږ کم شوی دا ستن چې کوم وایټ ته دا د نیګیټیو طرف ته تللی ده نو په دې کون شیپ کې یا دا چې کوم ټرایانګل دی په دې کې دا هارډ شیډو فټ شوی ده. بیا که ته وایې چې یاره زه فرض که دا ایریا لیدل غواړم نو ته ډیپت لږ نور هم کم که څنګه چې دې کې نور هم کم شوی دی نو دا ایریا تا ته هغه کلیر ښکاره شوی ده. بیسیکلی چې ډیپت څومره سیوا وي نو تا ته به ایکسټرا ایریا ښکاري او پوینټ اف انټرسټ به تا ته ورکوټی ښکاري. که ته وایې چې زه کلیر ایمیج وګورم نو پکار ده چې په کون شیپ کې ستا چې کوم ډیپت دونه وي چې هارډ شیډو په هغې کې فکس وي نو هسې به الټراساوند بیم هم نه ضایع کېږي نه به ایکسټرا ایریا کور کوي، تا ته به خپل پوینټ اف انټرسټ هم کلیر ښکاري لکه صفا به ورته ښکاري. ډیپت چې څومره کم وي نو تا ته به هغه کم پوینټ اف انټرسټ یا کم ځای ته لیدل غواړې به تا ته کلیر او صفا ښکاري. که ته فرض که زوم کې نو زوم خو به دا ځای غټ کړي خو کوالټي به خرابه کړي، ډیپت کې کوالټي نه خرابېږي. په ډیپت او په زوم کې دا فرق دی. او د دې مثال داسې دی څنګه چې په آیفون کې 3 لینزز وي
نو که ته لینس خپل مس کې سویچ کې لکه ته 2x ته ځې 5x ته ځې نو کوالټي نه خرابېږي. خو که ته ډیجیټل زوم کې لکه ته فنګرز باندې هغه پنچ کې نو هغه کوالټي د ایمیج خرابوي. د زوم استعمال زه تاسو ته ښیم ته بره ویو ولوښیه دا اوس دا دی که نه نو ما چې زوم زه یو پیره کلیک کړم په دې باندې تاسو وګورئ دا سیکټر راغی او دا سیکټر د دې نه ورکوټې کېږي غټ کېږي او دا موږ دې ځای نه سلیکټ کولی شو. فرض که ما دا ځای سلیکټ کړو داسې دا خاص ځای ما سلیکټ کړو او زه اوس ډبل کلیک وکړم نو دا هغه ما ته هلته هغه ایریا ما ته زوم شوله. دا هغه ډیجیټل زوم دی چې واپس کلیک وکړم دا واپس خپل ځای ته راشي. اوس فرض که زه داسې کوم چې زه ډیپت دې سیوا کوم نو دا ډیپت بټن د تاسو ګورئ هلته ګورئ دا ډیپت زیات شو نو ما ته دا ایکسټرا ځای په دې کې ښکاري. نو دا هسې زما خو دا ځای نه دی په کار ډیپت سیوا دی خو دا زما نه دی په کار او د هغې په ځای چې کوم ځای زه لیدل غواړم ما ته ورکوټی ښکاري نو زه به ډیپت کم کړم چې دا زه کم کړم نو چې کوم ځای زه لیدل غواړم هغه به ما ته دغه شي. دا فوکس ایریا ده دا هم د دې ځای نه بدلېږي. فوکس بټن پکې کوم ده دا فوکس ایریا ده کوم ځای چې دې ته مخامخ وي دا ګرین چې کوم تاسو ته بار ښکاري نو هغه به ډېر صفا وي. لکه فرض که فوکس دلته کومه بره نو زه اوس هغه ځای به هلته به چې کوم دی زما ډېره دغه یو فرض که زه دا لاندې کړم نو ما ته به دا ایریا ویلف زه ګورم نو ما ته به دا لکه صفا ښکاري. نو داسې په دې طریقه باندې تاسو د بټنو استعمال نو ډیپت کو فرض که زیات وي د هغې مطلب دا دی چې ته ډېره غټه ایریا د زړه ګوري تا ته مشین باندې به زړه لکه بیخي ورکوټی ښکاري او ډېر لرې پورې به ایکسټرا څیزونه به هم تاسو ته ښکاري چې کوم تا ته اکثر ضرورت هم نه وي هغې پورې به ریز ځي واپس به راځي. د ډاپلر 3 شیزونه وي زموږ سره کلر پی ډبلیو سی ډبلیو. ښه کلر دې ته وایي چې کله دې باندې ته کلر واچې کلر تا ته دا ښیي. ډاپلر بیسیکلي تا ته 2 شیزونه د په ایکو کې ښیي چې وینه کم طرف ته ځي او وینه په کم ویلاسټي یا کم سپیډ باندې ګرځي. دا 2 امپورټنټ شیزونه ډایرکشن او ویلاسټي. دا کلر بټن د ما تاسو ویلو چې دا به راته وینه او د هغې ویلاسټي ښیي ما بټن ووهله نو ګورئ هلته ما ته هغه کلر ښکاره شو په هغې کې. د دې کلر دا بار دی او دا د دې ځای نه سیټ کېږي چې تاسو بلو او ریډ څنګه ما تاسو ته وبي دا د پروب هغه نښه ده او ریډ چې کوم دی ټوورډز د پروبي او بلو اوی فرام د پروب. وینه کم طرف ته روانه ده لکه ټیک طرف ته روانه ده لیک والا کو فرض که لیک والی نو هغه خو وینه په شا باندې ځي نو هغه موږ ته په دې کې پته لګي او کم کلر دی نو د یو فارموله د هغې ته بارټ فارموله وي BART. د دې مطلب چې بلو اوی ریډ ټوورډ لکه بلو چې کم کلر دی هغه به د پروب نه شاته ځي او ریډ به د پروب طرف ته ورځي. اوس دې کې دا خبره ده دا چې کوم تاسو دا ګرین دا ټراینګل ښکاري ته سیکټر وایي. دا دې دپاره چې تاسو یو خاص ځای کم کتل غواړئ لکه دې وخت کې زه اوس دا ایریا ګورم دا د ټریک بال نه چینج کولی شم دا اوس ما دې خوا واړو اخوا مې واړو نو دې ځای نه تاسو کلر په دې طریقه باندې چینج کولی شئ. چې ما فرض که کلر وکړو زه به واپس 2D ووایم واپس هلته 2D ایمیج ما سره جوړ شو. پی ډبلیو مطلب پلس ویو ډاپلر. پلس دې ته وایي چې لکه څنګه زموږ د زړه نبض وي نو هغه یو یو راځي همدغسې په پلس ویو کې چې کوم دا ډاپلر یا بیم دی نو هغه یو سیګنل لاړ شي بیا هغې ته انتظار وکړي بیا بل لاړ شي او په دا کنټینیوس ویو ډاپلر دی. کنټینیوس کې مسلسل چې کوم دی سیګنلز رواني. دې کې فرق دا دی چې دا موږ ته تیزه ویلاسټي چې وي کوم والونو کې لکه آیوټیک سټینوسس دی د هغې ویلاسټي تیزه وي 2 میټر پر سیکنډ نه زیاته وي نو هغه موږ ته دا ډیټیکټ کوي. پلس ویو ډاپلر موږ ته چې کوم ځای کې وړه ویلاسټي وي لکه د 2 نه کم وي څنګه چې په مایټرل کې وي لکه مایټرل سټینوسس کې وي نو هغه موږ ته په پلس ویو ډاپلر. زه اوس فرض که په یو خاص ځای باندې پلس ویو ډاپلر اچول غواړم نو دا هغه پلس ویو بټن دی کوم چې ما ته پریشر ښیي او دا دې ته سیمپل ایریا وایي. په پلس ویو ډاپلر کې به ته یو مخصوص ځای معلوموي چې ما ته د دې ځای ویلاسټي په کار ده نو زه ما دلته فرض که دا سلیکټ کړو او بیا مې اپډیټ ووخو دا پکې هغه اپډیټ بټن ده دا ده نو ما ته د هغه خاص ځای چې کوم دی د هغې دې ته سپیکټرم وایي ډاپلر سپیکټرم دې ته وایي. دا هم د دې بره څنګه وي لاندې څنګه هغه وروسته به بیا نورو لیکچرو کې ښایي خو دې وخت کې په بټنو باندې ځان پوهه کوي. دغسې واپس به زه 2D ووهم نو ما سره هلته واپس بیا 2D دغه ښکاره شو. فرض که زه اوس په آیوټیک ویل باندې چې کوم دی CW اچوم او زه به اوس په دې کده کې به زه اوس اپیکل 4 جوړه کړم. دې وخت کې دا اوس ما اپیکل 4 دغه جوړ کړله ویو په دې کې تاسو ته څلور وانه چیمبري د زړه او دواړه ویلون رایټ ایټریم رایټ وینټریکل لیفټ ایټریم او لیفټ وینټریکل او دغسې دا پکې بیا آیوټیک ویل هم راشي. CW موږ دې ځای کې چونکې دې ځای کې تیزه ویلاسټي وي فرض داسې ما ته د CW ویلاسټي راغله. دا کیپچر دی لکه څنګه چې په کمپیوټر کې یا په دغه باندې موږ سکرین شاټ اخلو نو دغسې ته په دې باندې دا کیپچر کولی شي یو شیز او دا پرنټ ته کم مشینانو سره اکثر پرنټر اټیچ وي نو تاسو کتلی په ایکو رپورټ کې د هغې یو تصویر هم معمولي ګوټ ته اټیچ وي نو هغه د دې ځای نه کېږي. دا ډېر ضروري بټنې دي دې ته ټایم ګین کمپنسیشن وایي.